جوړ په خیر. نن دوشنبه ګل د جون 15 ده. امریکا او ایران د یو تړون پر چوکاټ سره سلا شوي چې له مخې له فبرورۍ له پای راهیسې روانه جګړه پای ته ورسوي. د شپږ ورځو خبرو پړاو به ورپسې وي چې تمه ده د ایران پر اتومي پروګرام او هم به پر تهران لګېدلو بندیزونو پای ته رسولو په اړه پکې بحثونه کیږي. پر ټولنیزو رسنیو یوه لیکنه کې د امریکا ولسمشر لیکلي تړون بشپړ شوی او دا چې هورموز تنګی به پرانیستل کیږي او زیاته کړې ده پرېږدئ د تیلو لیږد بهیر روان وي. د امریکا او ایران ترمنځ د پوهاوي د یادښت پاڼه تمه ده د جمعې په ورځ سویزرلند کې لاسلیک شي. پاکستان چې یو منځګړی دی ویلي دي د لبنان په ګډون به ټولو اړخونو کې پوځي عملیات پای ته رسیږي. ایران به هم بیړیو ته اجازه ورکوي چې له هورموز تنګي تیرې شي. پر ایرانیو بندرونو د امریکا لخوا لګېدلې کلابندي به هم ورسره پای ته رسیږي. خو اسرائیل او حزب الله داسې نه ښکاري چې د دغه تړون برخه دي وي. د اسرائیلو دفاع وزیر عزرائیل کاتس ویلي ځواکونه به یې لبنان کې د وخت له کومه محدودیت پرته امنیتي ځایونو کې پاتې کیږي. د بي بي سي منځني ختیځ خبریال جان ډانیسن بیت المقدس کې دی او نور حال راکړی. تر اوسه ډیر جزئیات نشته. دا د یو هوکړه لیک یو یاداښت دی. وروستی تړون نه دی. اصلي او وروستۍ هوکړه به په راتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او خبرې به پرې وشي. هیله ده چې دې موده کې به جګړه په بشپړه توګه ودرېږي. نو موږ دومره پوهیږو چې د ډونالډ ټرمپ لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ښکاري چې د تیلو د لیږد بهیر بیرته پیل شي. نو خبره د هورموز تنګي د بیا پرانستلو ده. همدا هغه څه دي چې ټرمپ یې وایي د هوکړه لیک په دې یاداښت کې لیکل شوي دي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پکې هیڅ جزئیات نشته. پر دې موضوع به په راتلونکو شپېتو ورځو کې خبرې وشي چې آیا ایران به خپل غني شوي یورانیم وسپاري. دا هغه څه دي چې ډونالډ ټرمپ په بیلابېلو وختونو کې پرې ټینګار کړی و چې باید وشي. همدارنګه دا چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام سره به څه کیږي. دا هم یوه موضوع چې ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د جګړې په بیلابېلو پړاوونو کې ویل چې باید بند شي. خو د هوکړه لیک په دې یاداښت کې د دې موضوع هیڅ یادونه نه ده شوې. یوه ګډه اعلامیه کې برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا ویلي د هورموز تنګي بیا پرانیسته مهمه ده. سعودي او کویت هم د دغې هوکړې هرکلی کړی دی. د تیلو بیې لوېدلې او ونډې بیا ختلې دي. خو د بي بي سي خبریال نیک مارش چې سنګاپور کې دی دا راته روښانوي چې د پرمختیا ولې د دې معنا نه لري چې د تیلو اکمالاتو ستونزه دې پای ته رسېدلې وي. د تیلو د لیږد بهیر به بیرته پیل شي. بیړۍ باید لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ وایي خپل ماشینونه چالان کړي او د هورموز تنګی به ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. ښایي نه. که د دغه تړون منځمهالو اغیزو ته وګورو نو زما پان دا تر اقتصادي اړخه ډیر سیاسي اهمیت او ارزښت لري. لا هم ډیرې داسې مسلې شته چې حلېدل غواړي. مطلب دا چې تړون خو لا تر اوسه لاسلیک شوی هم نه دی. تر ټولو لویه مسله ښایي لبنان وي او دا چې د اسرائیلو غبرګون به څه وي. امریکا به د ایران پر بندرونو خپله کلابندي کله ختموي. د ایران له لوري یو شرط دا هم ایښودل شوی چې د ایران پر تیلو لګېدلي نړیوال بندیزونه باید لرې شي. دا ډول کارونه په یوه شپه یا سم له واره نه کیږي بلکې وخت غواړي. افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې درولو هوکړې ته لا غبرګون نه دی ښوولی. خو وړاندې د دغه کړکېچ د سوله ییز اواري غوښتنه کړې وه. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د دې هوکړې هرکلی کړی او د سیمې او نړۍ په ګټه یې بللې ده. د ایران جګړې کړکېچ د سیمې نورو هیوادونو په څیر د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ هم اغیز پرېښی. یما بارزي له کابله نور حال راکړی. د ایران په ګاونډ کې افغانستان هم د تهران او د واشنگټن د جګړې له امله زیانمن شوی و. دا په دې معنا ده چې د بندر عباس له لارې د افغانستان ته د توکو واردات له خنډ او ځنډ سره مخامخ وو او په دغه هیواد کې هم د نورو هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو په څیر د تیلو بیې لوړې شوې وې. نو دلته د دغه تفاهم سره چې د امریکا او د ایران ترمنځ شوی یو څه د آرامۍ احساس دی. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار او همداراز په کابل کې لا د ایران او د امریکا ترمنځ د هوکړې په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دا تفاهم لیک ستایلی او دا یې د سیمې او همداراز د نړۍ په ګټه
بللی دی او د داسې هیله څرګنده کړې ده چې دا کراري به تر هغه ټینګه وي چې په نړۍ کې امنیت او همداراز ټیکاو ټینګ شي. له سیمې هم بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ویلي دي چې دا یو لوی بری دی او د دواړو غاړو هغه هوډ ستایلی د په وینا چې دوی د یوه سوله ییز حل لپاره او یا هم د یو ډیپلوماتیک حل لپاره درلود. له منځني ختیځ، کویت، قطر، عربستان سعودي او همداراز له عربي اماراتو هم غبرګونونه مخې ته راغلي. عربي اماراتو ویلي دي چې باید هر کله خبرې اترې تر جګړې لومړیتوب ولري او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دوی هیلهمند دي چې بالاخره د تفاهم لیگ یو تلپاتې سولې لپاره لار هواره کړي او د قطر حکومت هم همداراز هوډ څرګند کړی او دواړه غاړې هڅولي دي چې باید یو تلپاتې حل لارې ته ځان ورسوي. یا مبارز BBC کابل. د ایران او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې په اړه نور هم تمیږو. خبریال او د چارو شنونکی صفت الله ساپای همدا اوس له استانبول را سره ملګری شوی. ښاغلی ساپای، خبرونه ته ستړی مشي. د تیره جمعه مو پر دې خبرې کولې څوک ټکار او څوک جوړجاړي ته ډېر لیواله دي. اوس دا د یوې هوکړې او جوړجاړي اعلان وشو. څومره ستاسو په باور مهمه پرمختیا ده؟ ویلي وو چې باوجود دې نه چې مشکلات و د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد فضا په هغه حد کې نه وه او دوه جګړې د دوی دواړو ترمنځ د امریکا او د ایران ترمنځ شاته پرېښودل سوي وي، 40 کلن اختلاف او د اړیکو نه شتون. مګر بیا هم مو ټینګار په دې باندې و چې دواړه لورې د ډیپلوماټیک بهیر ته د یو استراتیژیک انتخاب په لوري ګوري او جګړه لوړ قیمت لري دواړو لورو ته، بالخصوص چې امریکایي او د دوی ملګری اسرائیل د جګړې د لارې هغه اهداف چې ترسیم کړي هغه یې ترلاسه نه کړل او هغه څه چې په تیر وخت کې یعنی په تیرو 2 میاشتو کې د مذاکراتو په جریان کې چې د پردې تر شا د منځګړو د لارې تر سره شو، دا ممکن کړ چې د اقل د دواړو ترمنځ دغه اولی تفاهم او یو چوکاټ رامنځته کړي او ډیپلوماټیک بهیر ترجیح ومنده د جګړې په پرتله. هغه څه چې اوس تر سره شوي دي دا یو لومړی تفاهم دی د امریکا او د ایران ترمنځ. خپل موافقین او مخالفین به هم لري، ولې لوی پیشرفت دی د منځني ختیځ کې د یو سولهییز حل په طرف باندې او زه فکر کوم ډیری هیوادونه اقتصادي مارکیټونه همدا ډول باندې سیمې وضعیت د آرامش ساه ورو اخلي، اما دا به انتها یا هغه پایخ نوي دغه کړکېچ چې منځنی ختیځ د کلونو او د لسیزو ورسره مخ دی. همدې باندې ما غوښتل چې راشو له اپریل راهیسې چې پر اوربان کله سلا وشوه، حالت ډیر نازک و او دواړو خواو په وار یو پر بل ګزارونه کول. اوس څومره باور دی چې دا هوکړه کله چې جمعې په ورځ به لاسلیک کیږي په رښتیا هم عملي او ښایي پلي شي او اوږدمهاله به وپایي؟ مسایل دلته مهم دي. هغه دا دی چې په دې مرحله کې د جګړې په برخه کې توافق شوی چې جګړه به پای ته رسیږي. اقلا ایرانیانو دا غوښتنه درلوده چې د جګړې سیوری باید د مذاکراتو د میز نه پورته شي او امریکایانو غوښتل چې د جګړې د فشار لاندې ایرانیان تنازلاتو یا په اصطلاح امتیازاتو ورکولو ته مجبور کړي. یو دا دویم په ایران باندې لګېدلې محاصره هغه پای ته رسیږي او دریمه مسله دا ده چې د هرمز تنګي به هم د دې جګړې یا ډیر ورځو کې په تدریجي ډول باندې پرانستل کیږي، په کلي ډول یا هغه مسیر یا طبيعي مسیر ته به ورګرځي چې جګړې نه مخکې. ولې اساسي ستونزې پاتې دي او هغه په راتلونکي 2 میاشتو کې د دواړو لورو د یو مذاکراتي چې البته ستونزمن او مشکل به وي او کوشش به دا وي چې دواړه لوري هغه امتیازات ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال نه دي ترلاسه کړي. ایرانیان فکر کوي چې که د اټومي برنامه باندې دوی د دې نه تیریږي او امتیازات ورکوي امریکایي لوري ته چې هغوی همدا توقع لري، زه فکر کوم د دې په مقابل کې دوی د دې طرفدار دي چې هم په سیمه ییزه کچه باندې د دوی نفوذ ومنل شي او ایران په نهایت کې د بین‌المللي ټولنې ته د ورتګ په برخه کې او د نړیوال اقتصاد سره د یو ځای کېدو په برخه کې لوړ امتیازات ترلاسه کړي او امریکایانو لپاره د ایران د اټومي برنامه پای ته رسول پر دې معنی چې هغه نظامی اړخ پای ته ورسیږي او مطمئن شي چې ایران به دغه ډول وسلې ته نور لاسرسي یا هڅه نه کوي. دا مهم هدف ته چې تعقیب بشي. او یو بل
اغزنه مسله کړکېچنه ستونزه هغه دا ده چې ایران ټینګار کوي لبنان د هم د جوړجاړي برخه وي، خو په داسې حال کې که اسرائیل او حزب الله لبنان کې کومې هوکړې ته غاړه کېنږدي څه به کیږي ستاسو په باور؟ نه مخکې د اسرائیل او د حزب الله ترمنځ جګړې شوې دي 2008 د 2009 کال او همدې نه هغې نه وروسته د اکتوبر نه وروسته د دوی ترمنځ ټکرونه هغه محسوس و، ولې هغه څه چې دې جګړې را برسېره کړل هغه دا و چې حزب الله او د دوی ته نورې ورته ډلې چې د ایران سره په ائتلاف کې یعنی په جنگي ائتلاف کې مستقیم ننوتل او همدا وجه و چې ایرانیانو دا د مذاکراتو پر میز باندې د یو شرط په توګه وړاندې کړ. هغه اظهارات او څرګندونې چې د منځګړو د خوا نه راغلي دي او د ایرانیانو د خوا نه هغه دا دی چې جګړه به په ټولو جبهو کې پای ته رسیږي. اسرائیل سمه ده چې د دې تړون برخه ځان نه بولي او حزب الله هم د دغه تړون مستقیم اړخ نه دی، ولې په نهایت کې دا باید د پامه ونه غورځو چې اسرائیل د امریکا سره په ملګرتوب کې او په مشترک ډول په ایران باندې برید کې شریک و او امریکایانو به په دغه برخه یو ډول اطمینانونه هم اخیستي وي او تضمین به یې ورکړی ایرانیانو ته. همدا ډول حزب الله پرته د ایران د موافقې نه به داسې عمل ونه کړي چې دغه تړون په ستراتیژیک ډول باندې اقلا د راتلونکو 2 میاشتو په موده کې وننګي، ځکه دا هغه لوړه ګټې یا د امریکا یا د ایران دا مهمې دي او دواړو طرفونو ائتلافونه به دې ته پایبند پاتې شي. اما په کل کې که ستونزې هم را ولاړېږي زما باور دا دی چې هم ایران او هم امریکا به دغه ستراتیژیکه موخه د یو لړ موقتي او مقطعي او محدود ګزارونو په نتیجه کې د لاسه نه ورکوي. ډېر زیاته مننه. د منځني ختیځ چارو شنونکی او خبریال صفت الله صافی و استانبول کې چې د ایران او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې پر جزئیاتو دغه روان حالت را سره خپل نظر او ارزونه شریکوله. مننه.